بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په سی سی ان ای کې د تیر درس په ادامه باندې نوې کومه موضوع چې وایو هغه د سکیورټي فنډامنټل. څه شی وایو؟ سکیورټي فنډامنټل. په سی سی ان ای لیول کې سی سی ان ای 200-301 اگزام کوډ کې چې دا 15% د سکیورټي موضوعګانې دي. څومره دي فیصدي د نگانه؟ 100%. 15% داسې موضوعګانې دي چې نیټورک سکیورټي مربوط کیږي. په دې باندې باید موږ تاسو پوه اوسو. نو نن موږ تاسو په دغه پنځم چپټر د دې کې چې دا 5.1 کې ډیفاین سکیورټي کنسپټ، تھریټس، vulnerabilities، exploits and mitigation techniques په دې موضوعګانو باندې بغږیږو. لدې سره به موږ تاسو دا وایو authentication, authorization and end accounting concepts، او دلته به په دې موضوعګانو باندې انشاءالله د سره خبرې کوو. نو مهمه موضوع ده سکیورټي یا امنیت. اصلا موضوع چې نن موږ تاسو وایو کومه موضوع ده؟ نوم یې ده سکیورټي فنډامنټلز. سکیورټي فنډامنټلز که موږ تاسو لغوي یا تحت لفظي معنا کو، دا معنا ورکوي د امنیت اساسات. د امنیت اساسات. امنیت نن سبا په هر برخه کې ده. که د موږ تاسو واقعي ژوند د ریل لایف ده، دلته هم موږ تاسو ته سکیورټي یا امنیت مهم ده. او که د موږ سایبري ژوند ده یا کوم ټکنالوژي مربوطه چې ژوند روان ده، نو دې دواړو بخشونو کې امنیت ډیر ضرور ده. او خطرات په هر یو برخه کې وجود ولري. مثلا که موږ تاسو په رښتیا محیط کې ژوند کوو، دلته د انسان ژوند ته، د انسان مال ته، جایداد ته، د هر څه ته خطر پیښیږي. او د دې خطر ساتلو او کنټرول کولو ته موږ تاسو څه وایو؟ امنیت وایو. نو که چیرې ته امنیت ته یو تعریف راته وکړې مخکې له دې چې درس شروع کړې، سانولاس امنیت په څه رقم ته تعریف دی یا سکیورټي؟ امنیت استاد یعنی د خپل خصوصي حریم ساتلو ته استاد امنیت وایي. د خصوصي حریم ساتلو ته امنیت وایي. ښه خبره ده. دا خو د امنیت یوه برخه بسوله. بشپړ امنیت هم دې ته وایي. نه استاد، دې کې خو ډېر شیان دي که نه استاد. اوس مثال د خپلې ډیټا ساتل استاده، د خپل ځان نه دفاع کول استاده. لکه څه رقم ته؟ د مثال په ډول که چیرې ته اوس یو نفر ته، یا مثلا ما ته راځو دغه د زه اوس تا ته درس وایم، موضوع د موږ هم دغه ده چې سکیورټي فنډامنټل د امنیت اساسات یا د امنیت اساسات دي. نو دلته اوله موضوع په همدغه پیدا کیږي چې امنیت وایي څه شي ته. امنیت څه معنا؟ یا سکیورټي استاده چې دا استاد هغه یعنی که موږ د خپل موږ سبا ته فرض مثال د نیټورک اډمنسټریټر په صفت یا د هر څه په صفت چې کار کوو په آی ټي بخش کې که نه استاد؟ بالکل. نو موږ باید کم کاري دفتر کې چې کار کوو استاده، یا کوم ځای کې چې کار کوو، د هغې د کمپیوټرونو، د هغې د سافټویرو، د هغې د پروګرامونو، د هر څه امنیت زموږ په لاس کې دی استاد. موږ باید دا وساتو. یعنی د دې ټول دفتر او د دې هر څه دغه زموږ په واک کې دي استاد. واک کې دي. بالکل. لکه اوس موږ تاسې صحیح شو، خبره صحیح ده، خو لږ به سره واضح کړو. امنیت یا سکیورټي، په سکیورټي کې موږ تاسې یعنی نوم نه پته لګېږي. امنیت څه معنا؟ د بیروني خطراتو څخه، د هر قسم خطراتو ساتلو څخه، د نیټورک روغ ساتلو ته دې ته موږ تاسو امنیت وایو. خو د سکیورټي یا د امنیت دپاره درې شیان دي. یو ماډل جوړ کړی ده، دوی دې ماډل ته نوم ورکړی ده CIA. څه نوم یې ورکړی ده؟ CIA. CIA ګوره دا د امریکا استخبارات هم دي، خو دا دلته مونږ په هغه باندې نه غږیږو او نه مقصد دی مونږ هغه ده. نو CIA نو دې خاطر نه چې دا د امریکا د انټلیجنس سره سر ونه خوري، بعضې خلک د IAC په نوم باندې هم یادوي. ښه، څه نوم ورته اخلي؟ IAC. خو په اصلیت کې دغه ماډل چې په سکیورټي یا په امنیت کې وجود لري د CIA په نوم باندې ده. چې شی ورته خلک وایي؟ CIA. CIA دا د درې کلمو نه جوړ ده. C معنا confidential، confidentiality داسې به وي. C څه معنا؟ confidentiality.
آی معنا انټیګریټي. آی څه معنا ورکوي؟ انټیګریټي. او ای معنا ورکوي اویلیبیلیټي. ای د چی شي مخفف ده؟ که سپل مې غلطم که خو خیر هغه هدف واخلو. کنفیډنشیلیټي، انټیګریټي او اویلیبیلیټي. سکیورټي امنیت کې موږ او تاسو سره درې خبرې مهم دي: کنفیډنشیلیټي، انټیګریټي او اویلیبیلیټي. کنفیډنشیلیټي موږ او تاسو کوو دا معنا ورکوي محرمیت. څه معنا ورکوي؟ محرمیت. محرمیت په دا خو به عربي کلمه یې فکر کوم، په پښتو کې موږ او تاسو داسې ورته وایو خوندیتوب. چې شی ورته وایو د کتلو څخه یا د لاسرسي څخه خوندي کېدل. کله چې موږ او تاسو په یو نیټورک یا یو شبکه یا ټکنالوژي بخش کې کار کوو، همغه اوله خبره چې تا وکړله شخصي حریم ساتل دي. د مونږ یوه اداره ده، مونږ سره دلته محرم اسنادونه دي، یا د مونږ کوم سافټویر یا ډیټابیس چې ده دې ته باید بل څوک لاسرسی ونه لري. هغه کسان چې هغه مطلوب کسان نه دي یا موږ نه غواړو چې هغه باید د موږ سیستم ته لاسرسی ولري، د هغه مربوطه کسانو نه بغیر د نورو خلکو دې ته لاسرسی قطع کول، دې ته موږ او تاسو کنفیډنشیلیټي وایو. څه ورته وایو؟ کنفیډنشیلیټي. چې یعنی ډیټا باید موږ څه وخت وایو چې دا کنفیډنشیل ډیټا ده؟ هغه وخت چې کله هر سړی هغه نه وي لیدلی. لکه مثال ما درته ویلی، مونږ په خپل یو اداره کې مونږ یو سافټویر نه کار اخلو. څه شي نه کار اخلو؟ سافټویر نه کار اخلو چې په دې سافټویر کې خلک انټري کوي. اوس دغه د ادارې خپل کارمندان چې دي، دا د ادارې خپل کارمندان باید دې سافټویر ته لاسرسی ولري، خو له دغه خپلو کسانو نه بغیر بیرونی خلک باید هیڅ نه لاسرسی دې ته ونه لري، چې نه دا معلومات وکتلی شي او نه دې سیستم ته دا داخل شي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دا کنفیډنشیل ده. دا چې شی ده؟ دا کنفیډنشیل ده، دا ډیټا یا دا معلومات تر څو پورې یعنې بل سړی ورته لاسرسی نه لري. دې ته څه ویل کیږي؟ کنفیډنشیلیټي. د نیټورک یو هدف دا ده چې کم ډیټا وي هغه باید کنفیډنشیل پاتې شي، یا کم سافټویر دی یا ډیوایسونه دي یا وسایل دي یا ډیټا ده او یا سرویسز دي، دا هر څه باید چې شی اوسیږي؟ کنفیډنشیل اوسیږي. یعنی داسې اوسیږي چې دغه مطلوب کسانو نه بغیر باید نور څوک ورته لاسرسی ونه لري، هیڅ یې ونه شي کتلی. که چیرې یو دغه معلوماتو ته نور چا لاسرسی پیدا کړو، نو موږ وایو چې د امنیت یو برخه یا کنفیډنشیلیټي د لاسه ورکړله. ورسېدې په دې موضوع؟ نو یو اول هدف چې د په نیټورک کې هغه کنفیډنشیلیټي ده. که چیرې ډیټا ته بل سړی لاسرسی نه لري او خوندي وي، نو موږ وایو چې دا کنفیډنشیل ده. او که چیرې بل چا دې ته لاسرسی پیدا کړي، یوازې دومره چې وی ګوري، تغییرات راوستل هم پکې نه، ښه یوازې کتل، که بل چا وم کته، نو د دې امنیت یوه برخه له لاسه ورکړه، ځکه هغه راز افشا سو، معلومات نورو خلکو ته لاسته ورولوېدل، ترنه خبر سول. نو یو هدف د دې کنفیډنشیلیټي ده. دویم چې ده انټیګریټي. انټیګریټي یعنی د همدغه ډیټا د معلوماتو د وسایلو او یا هم د خدماتو محفوظ ساتل له تغییراتو څخه. د چی شي څخه؟ د تغییراتو څخه ساتل. کچیرې موږ تاسو دا انټیګریټي لنډ سره معرفي کو، دا معنا ورکوي. نو یعنی دغه ډیټا خو باید اول کنفیډنشیل اوسیږي چې هیڅوک ورته لاسرسی ونه لري. اوس موږ وایو چې دا باید انټیګریټي هم ولري. انټیګریټي په دې معنا چې په دې کې څوک تغییر را نشي وړلی. د موږ سافټویر دا ډیټابیس ته مثلا د بانک ډیټابیس ته، یو بل سړی باید دلته په دې بانک ډیټابیس کې تغییر را نشي وړلی چې د یو چا اکاونټ پیسې زیاتې کی کمی کی کنه. اول خو هغه کتل خو کنفیډنشیلیټي شوله. اوس دویم قدم کې چې د دې ساتل دی په سکیورټي کې، دویم شی هغه انټیګریټي ده. یعنی بل سړی باید ونه شي کولی چې په دې کې تغییرات راوړي، یا څه تنه کم کی یا څه تنه څه وکړي ډیر کی پکې، یا څه بل څه تغییرات راوړي. یا موږ سره د یوې ادارې ډیټا ده، نو دغه ډیټا چې ده دا باید د بل چا لاس ته داسې نه وي چې بل سړی په دې ډیټا کې څه وکړي کموالی یا زیاتوالی راولي.
نو کچیرې موږ او تاسې نیټورک داسې وي چې هلته بل څوک داخلېدای نشي، بل څوک پکې څه چینجز نشي راوستی، نو د دې انټیګریټي صحیح ده. او کچیرې زمونږ په نیټورک ته یو بل سړی راغی هلته یې څه تغییرات راوستل، نو موږ د سیکیورټي یا د نیټورک د امنیت د نګاه نه دا وایو چې دې نیټورک خپل انټیګریټي د لاسه ورکړې ده. دویم هدف په د سیکیورټي چې ده هغه څه شی ده؟ انټیګریټي ده، چې یو ډیټا، وسایل د نیټورک او د هغه خدمات دا باید بل څوک پکې تغییرات رانشي وړی. دریمه موضوع چې ده هغه اویلیبیلیټي ده. اویلیبیلیټي یعنی د لاسرسي وړ، لاسرسی. اویلیبیلیټي مثلا لاسرسی درلودل څه رقم ته چې دغه مونږ یو سروس مثلا فار کړی، مونږ اداره ده یو ویب سایټ لري. څه شی لري؟ ویب سایټ. اوس دې ویب سایټ ته باید خلک 24 ساعته په 2 ورځو کې څه ولري؟ لاسرسی ولري. د هفتې په هره دقیقه کې باید خلک د معلومات دا ویب سایټ ته لاسرسی ولري که وی نه لري؟ وی لري باید. اوس که چیرې یو دغه یو تصادم دی وجې د یو بل څه دی وجې د دې لاسرسی خلکو ته قطع سو چې اوس څوک خلک دې ته مثلا لاسرسی نه لري، نو موږ وایو چې دلته اویلیبیلیټي موږ له لاسه ورکړه. څه شی مو له لاسه ورکړل؟ اویلیبیلیټي. نو یو نیټورک باید هغه همیشه اویلیبل اوسي. مثلا اوس فیسبوک ویب سایټ ده که نه؟ فیسبوک ویب سایټ څونه وخت باید اویلیبل وي؟ 24 ساعته باید 24 ساعته باید اویلیبل وي. اوس هکران راځي په دې حمله کې ډاون کوي، نور څه نه کوي چې د فیسبوک کې نه معلومات وګوري یا په هغه کې تغییرات راولي، خو یوازې دومره کوي چې د دې اویلیبیلیټي ختموي. یو څه وخت دپاره مثلا څوک ورته لاسرسی نشي درلودلی، نو دا که د یوې ورځه خو ډېره غټه خبره ده، که د یو ساعت دپاره د دې اویلیبیلیټي قطع سوله، نو دا به د فیسبوک ته څونه غټ تاوان وي؟ په ډېر لوی تاوان به وي. هم د اعتبار د نګاه نه چې نور بیا څوک په دې باندې اعتبار نشي کولی مثلا که نه، د دې کې مشکلات راځي، او هم د فزیکي خساره مثلا دوی ته تاوان سره مخامخ کیږي. نو دلته دریم هدف د نیټورک سیکیورټي چې ده هغه اویلیبیلیټي ده. نو په ټوله کې که یو نیټورک کنفیډنشل وي، غیر مطلوبه کسان ورته لاسرسی نه لري، انټیګریټ وي یعنی بل څوک پکې تغییر نشي راوستلی، او اویلیبل وي، نو دې ته موږ وایو چې دا یو سیکیور نیټورک ده. دا نیټورک څه شی ده؟ سیکیور ده. نو په ټوله کې سیکیورټي دغه درې کلمې دي ښه، کنفیډنشیلیټي، انټیګریټي او څه شی؟ اویلیبیلیټي. دا درې واړه چې موږ او تاسو یو ځای کو، دې نه څه شی جوړیږي؟ سیکیورټي. دا د سیکیورټي لپاره یو موډل ده چې په ټوله کې یو نیټورک باید همیشه اویلیبل وي، بل څوک پکې تغییر را نشي وستلی، او بل څوک هغه ته بالکل لاسرسی ونه لري د مطلوب کسانو نه بغیر. نو دې ماډل ته په سیکیورټي کې CIA ماډل په نوم باندې یادیږي. د څه شي په نوم یادیږي؟ CIA یا کنفیډنشیلیټي، انټیګریټي اینډ اویلیبیلیټي. او یا ما درته ویلي چې دې په خاطر باندې چې دا د امریکا د استخباراتو سره سرخوري، دا نوم خلک پکې هغه ونه کې کنفیوز نشي، نو IEC ماډل هم ورته وایي، مشکل نشته. دا سو CIA ماډل یا IEC ماډل ورته ویل کېږي. نو لکه څنګه چې موږ تاسو ته په فزیکي ژوند کې هم داسې ده، موږ د کور نه دیوالونه ولې چاپېره چې بل څوک د موږ دغه کور ونه ګوري که نه. کور ته کلپ چې باندې وځو ولې کلپ ورته اچوو چې بل څوک یې نه ننوځي، هغه د موږ نه شیان چې دي کور کې هغه غلا نه کړي، ویې نه سي. او دې په خاطر باندې نو مثلا همدغسې کار په نیټورک کې هم موږ تاسې کوو چې د موږ نیټورک باید کنفیډنشل واوسیږي، انټیګریټ وي او اویلیبل واوسیږي همیشه دپاره. نو دې ته په عموم کې څه شی ویلل کېږي؟ سیکیورټي ورته وایي. دا درې خبرې مهمې دي چې دا مو ذهن کې وي. نو سیکیورټي ډېر مهم ده. هر سړی نن سبا دور کې دې ته ضرورت لري چې په سیکیورټي باندې باید پوه اوسیږي. نو نیټورک سیکیورټي کې فکر مو وي چې موږ او تاسو دلته دا نه وایو چې څنګه لاړ شو په چا حمله وکړو، یا د چا نیټورک ته ننوځو، یا د کوم نیټورک اویلیبیلیټي ختمه کړو. دا هم نه وایو چې د کوم نیټورک کنفیډنشیلیټي چې ده دا څه وکړو؟ ختمه کړو. زموږ د دې نه استاد هدف دا دی چې موږ څنګه باید خپل هغه په کوم ځای کې چې زموږ نیټورک دی هغه څنګه وساتو. آفرین. دې په خاطر باندې وایو چې زموږ خپل شخصي ډیټا ده، یا د یو دفتر د ادارې کې موږ ولته د نیټورک په صفت کار کوو، د هغه نیټورک باید کنفیډنشیلیټي د هغه وساتو، د هغه انټیګریټي باید وساتو،
او د هغه اویلیبیلیټي وساتو چې نور څوک دغه درې فیکټورونو یا د دې درې اجزاو ته خطر پیښ نه کړي. نو د دې درې اجزاو د خطراتو د مخنیوي ته دې ته سکیورټي وایي. اوس ډېر خلک علاقمند دي چې سکیورټي کې باید څه وکړي، زده کړې وکړي. سټوډنټ شاګردان څه وایي؟ عموم کې دغه هغه خبر ده چې دلته په افغانستان کې زه زغ زیات ورسره مخامخ یم. زغ زیات کسان میسیجونه کوي، پوښتنه کوي، وایي څنګه وکړو د چا فیسبوک حق کو که نه، وایي څنګه چا وټساپ راواخلو. سټوډنټان چې دي شاګردان اکثریت هغه دي په خاطر باندې چې د بل چا ایمیلونو ته د بل چا هغه ته څه ولري، لاسرسی ولري، وی ګوري سرګرمۍ په خاطر باندې. دوی ته بس دا یو ټوکه ښکارېږي که نه، خو ښه کار نه دی استاد، ښه کار نه ده، دا باید ونسي. بالکل ژوند ته صدمه رسول دي استاد، د هغې خصوصي حریم غلا کول استاد دا قانوني جرم دی. بالکل. اوس ګورو موږ او تاسې په نوره نړۍ کې، اوس مثالا تاسو په مملکت کې هلته که چیرې یو څوک داسې کار وکړي، په قانون کې د هغه دپاره جزا ټاکل سوې ده، سایبري محکمې او سایبري قوانین وجود لري. په افغانستان کې فکر نه کوم چې ورته تعیني او که به یم، زه صحیح اطلاع نه لرم، خو فکر نه کوم. دلته استاد هغه لا لرې خبره ده استاد، خو د چا فرض مثال که د یو چا ویډیو یو د هغه د بغیر د اجازت یا د هغه د بغیر د لوګو چې استاد ډېر غټ قانوني جرم دی. اوس دا کاپي رایټ ده که نه، دا کاپي رایټ حق ده، دا خو شته ده په ټوله نړۍ کې. اوس په دغه رقم ته مثالا دا معلوم ده که چیرې مثالا ته د یو سړی لاړ، هغه د بل چا ایمیل یې څه وکړه، چک یې کړه، ویې کته، نو د باندې دا جرم ثابت شو. نو د هرې نړۍ د ټولې دنیا په قوانینو کې هغه دپاره جرم سزا او هر څه ټاکل شوي دي چې دا دونه جرم ده او دا ده او دا د هغه هر څه اصول دي. نو هدف دا ده چې دې نه باید ځان لرې وساتو. عموما شاګردان ولې دا نیټورک سکیورټي وایي، یا زیاتر موږ ته میسیج کوي وایي هیکینګ درسونه اپلوډ کړه، ایتیکل هیکینګ. هغوی فکر کوي چې بس دا شی یاد کړه او د هر چا ډیټا او معلوماتو ته ورځه، نو هغوی دپاره دا شی جالبوي. استاد چې دا درس استاد چا یو سړی وایي باید د هدف دپاره. بالکل. نو زموږ هدف یوازې هدف چې شی ده چې خپل ځان او کومې ادارې ته چې کار کوو هغه اداره وساتلی شو، هغه خطرات سړی باید د دې څخه غلطه استفاده ونه کړي. یقینا. دویم کراکرز هغه خلک دي چې د خلکو ډیټا څه کوي، غلا کوي. نو دوی غلا کوي چې شي په خاطر ټیسټینګ په خاطر باندې. یو هکرز دي، یو کریکر دي. کریکر دغه کسان دي نوی مثلا زده کړه کوي، دی وایي ته راځه زه دا ټیسټ کړم چې دغه تخنیک باندې د یو چا نیټورک ډاون کیږي که نه ډاون کیږي. ټیسټینګ دپاره راځي، په خلکو ډیټا غلا کوي، د خلکو نیټورک سکیورټي او دې شیانو ته مشکلات جوړوي. کریکرز یې دې په هدف باندې کوي. نو دلته سیلز ریپر دي، بزنسمین دي، ایکس امپلایي، اکاونټنټ، سټاک بروکر، کانمان، سپای، ټرریسټ، دا ټول هغه خلک دي چې نن سبا په دې سکیورټي کې ډېر انټرست دي او ټول دا علاقه ده او هر یو د خپل مختلف هدف لپاره. یو مثال دلته راغلی ایکس امپلای. ایکس امپلای نه مقصد څه شی ده؟ پخوانی کارمند. څه معنی؟ پخوانی کارمندان. پخوانی کارمندان څه کوي؟ مثلا زه ځم یوې ادارې ته، ورسېدې په یوې اداره کې کارمند یم، دا اداره راځي ما شړي، یا زه یو اشتباه کوم یا غلطي کوم یا هیڅ نه کوم، خو دې ادارې له طرفه مونږ مثلا ما ته وایي چې ته لاړ شې، ته نور د مونږ نه یې پکار. نو زه وایم چې دې ادارې نه زه خپل بدل واخلم، کوشش کوم دوی سیسټم غلا کړم، معلوماتو ته ضرر ورسوو که نه، نور خلک دا د خپل روینیو. دا هر یو سړی د خپل اهدافو دپاره سکیورټي څه کوي؟ فالو کوي. خو د مونږ هدف څه شی ده؟ د مونږ هدف دلته دا ده چې دې نه څه وکړو، خپل نیټورک محفوظ کړی شو. نو نیټورک سکیورټي ګوره بیا هم درته وایم دا ډېر یو لوی فیلډ ده، دا داسې نه کېږي چې په 2-3 ورځو کې مونږ راواخلو دا سره ختم کړو. دلته به یوازې موږ او تاسې CCNA لیول چې کوم موضوعګانې یې ښودلي دي هغه به څېړو او هغه باندې به سره مخ ته ځو. نو security goals مونږ ویلي security start with several principles that organization include our core security goals. These principles derive many security related decisions at multiple levels. Understanding this basic concept to help to give a solid foundation in security. اما خبره ده چې ما د توی د سکیورټي کې ډېرې خبرې خو اساسي خبره پکې څه شی دي؟ confidentiality, integrity او availability. Confidentiality, integrity and availability together from the security trade or model. Each element is important to address in a security program. دا د امنیت هر یو برخه د امنیت کې ډیره موږ سره مهمه ده چې همدغه درې خبرې ولې CIA ماډل کې موږ سره یا AIC ماډل چې موږ تاسو ویلې چې درې شیانو نه جوړ ده چې دا د موږ نیټورک ده دا باید همیشه څه شی وسیږي؟ اویلیبل
چې هر سړی ورته موږ خپل خدمات فعال اوسیږي. دا باید کنفیډنشل اوسیږي چې بل څوک د دې دننه چې روان دي هغه ونه ویني، او دا باید انټیګریټ اوسیږي چې یعنې بل څوک په دې کې تغییرات رانشي وستلی. نو کنفیډنشیلیټي همدغه خبره ده ما مخکې درته خلاصه کړه. کنفیډنشیلیټي پروټیکټینګ اف ډیټا اګینسټ unauthorized disclosure. We use encryption to gain confidentiality. Authorized personnel can access the data but the unauthorized personnel cannot access the data. مونږ سره ډیټا ده یا معلومات دي، دا کنفیډنشل دي، محرم دي. زه غواړم چې هغه سړی چې زه غواړم هغه باید د دې ته لاسرسی ولري، او هغه څوک چې مونږ نه غواړو چې دې ته لاسرسی ولري نو د داسې شکل ساتلو ته موږ تاسو چې شی ویلی سو کنفیډنشیلیټي وایو. اوس موږ څنګه کولی شو چې خپل نیټورک کنفیډنشیل وساتو ستا په نظر چې بل څوک د موږ معلومات ونه وایي؟ د دې ته استاد باید موږ یې ساتنه وکړو استاد، یعنې هغه لکه لارې او طریقې باید سړی عملي کړي استاد چې هغه چې په هغې باندې زموږ نیټورک محفوظ اوسي استاد، کنفیډنشل اوسي. اوس د کنفیډنشیلیټي دپاره اوس نیټورک کې که نه دغه سیکیورټي برخه کې اوس داسې ټریکونه، تخنیکونه او موضوعګانې شته ده چې یو سړی ستا اطلاعات وکړي، غلا کړي. مثلا ما او تا دا اوس د واتساپ د لارې نه په ارتباط کیو، صحیح ده؟ ډېر یو محرم میسج ده، پیغام ده، زه غواړم دا تا ته درولېږم واتساپ د لارې نه. دا 100% کنفیډنشل نه ده. ښه کیدای شي دغه میسج یا دغه پیغام په لاره کې بل څوک څه وکړي، ویل ولي واخلي، ځکه ما او ستا ترمنځ ډېره غټه فاصله ده په منځ کې، او دلته ډېر احتمال د دې پیښیږي چې بل څوک دغه ډیټا څه وکړي، دغه میسج یا دغه هر څه پیغام چې د دې ته لاسرسی ولري. نو د کنفیډنشیلیټي لپاره یو تر ټولو مهمه موضوع چې ده هغه ده څه شی؟ انکریپشن. څه شی ده؟ ډیټا انکریپشن. ډیټا انکریپشن اوس دا یو ټیکنیک ده چې د ډیټا د کنفیډنشل ساتلو دپاره استفاده کیږي. نو دلته موږ ډېر پې نه غږیږو. انکریپشن څه شي ته ویلل کیږي؟ د ډیټا په داسې یو شکل تبادله کولو ته که چیرې هغه د بل چا لاس ته ورم شي هغه ترنه هدف نخلي، نو دې ته ویلل کیږي انکریپشن. موږ او تاسې مثال په ډول دا انکریپشن طریقه د ډېرو پخوا راهیسې روانه ده. مثلا پخوا وخت کې 2 کسان دي، د یو دا مثلا په دې ساحه کې فوز ده، جنګیږي، 2 مملکتونه دي، ورسېدي 2 فوزونه دي، یو دلته ده یو دلته ده. اوس د دغه فوز دې خوا کس چې ده دا ای سایډ ده، دوی دواړه خلک دي. ښه غوږ ونیسه دې موضوع ته زه تا پوه کړم. دا د ای سایډ ده او دا هم مونږ سره کم سایډ شو؟ بی سایډ. دا دواړه خپل منځ کې په څه شي اخته دي؟ په جنګ اخته دي، د دوی ترمنځ جنګ. دغه د ای سایډ والا نه ده، دوی یو نفر په یو طریقه ځان دی جې ته څه کړی ده؟ را رسولی ده. ورسېدې په دې موضوع؟ دلته د دې خوا یو کس دلته ځان را رسولی ده. اوس دغه ای سایډ دغه کس دا ګروپ خپل دغه نفر ته غواړي یو پیغام ولېږدي. څه ولېږدي؟ پخوا وخت ده. فکر کوه چې دا څه شی ده؟ پخوا وخت ده. اوس دا هم د ای سایډ یو نفر ده دلته شته ده. اوس دغه د فوز مشر دې سړي ته یو پیغام لیږي چې ته داسې کار وکړه. نو هلته نه ټلیفون و نه بل څه شی و نه بل څه شی و، دوی به څه شی لیکل؟ خطونه به یې لیکل. اوس دوی یو خط کې یو پاکټ ولیکل، صحیح ده؟ یو خط پاکټ یې راواخیسته، دا یې دې نفر ته ورولېږه او په خط کې یې داسې ورته لیکلي ول. مثال درته وایم چې نن شپه فلانی کور ته لاړ شو، مثلا دا خبره یې ورته لیکلې وله. دغه خط یو سړي ته ورکړ چې تا دا دې کس ته ورسوه. اوس دغه خط چې کله راځي له دې ځای نه دا خط راغی له دې نه دوی روان کړ، راویلې د دې خواته. اوس لاره کې دغه خط بل چا ته لاسته ورغی، نو دې خلکو دا راز څه وسو؟ خلکو ته معلوم شو، افشا سو که نه، پوه شو دا سړی ګیر کلان کې. نو دې ډیټا خپله کنفیډنشیلیټي د لاسه ورکړه، دا کنفیډنشل پاتې نه سو، محرم پاتې نه سو. نو اوس دوی څه کول؟ دې په خاطر باندې
چې دغه کار ونه کړي نو دوی به دا خطونه په شفري طریقه کې لیکل. په څه رقم کې لیکل کېدل؟ شفري طریقې کې د دې لیکلو ته دې ته انکریپشن وایي. دې ته چې ویل کېږي؟ انکریپشن. د انکریپشن په نیټورک سکیورټي کې مختلف قسمونه دي او یوازې هدف یې څه شی ده چې ډیټا کنفیډنشل پاتې شي. اوس لکه ډیټا انکریپشن کې مثال درته وایم، دلته شته ده ورته وایي د خط کې سړي ته مخکې له مخکې ویلي دي چې ما حروف تا ته لیکلي دي خو څه رقم ته مې لیکلي، یو حرف مې مخکې درته لیکلی، څه رقم ته مې لیکلی ده؟ یو حرف به پرېږدي بل به هغه به نه اخلي، هغه به نه اخلي. دا به وایي مثلا موږ او تاسې لیکو که نه مثلا د په پیغام کې ورته ولیکه یو شی ورته ولیکه چې مثلا چې ولیکو مثلا ورته یې نوم ولیکه چې فرید، چې مو ولیکه فرید، خو دا په څه رقم فارمټ کې ورته لیکي. مثلا ورته وایي چې د فی نه وروسته څه شی ده؟ قاف ده که نه، فی نه وروسته، ری نه وروسته څه شی ده؟ زی ده که نه، یا نه وروسته بیرته الف ده، دال نه وروسته زال ده. اوس دغه فرید په دغه شکل سره لیکلو ته دې ته موږ وایو چې دا انکریپټډ ده. دا څه شی ده؟ انکریپټډ ده. که دغه اوس یو بل چاته لاس ته ورسي مثلا دغه پیغام، اوس هغه سړی پوهېږي چې دا ما چی راخیستي؟ هغه نه شي ویلی، خو مقابل کس ته یې شفر ورکړی دی چې ما تا ته خط په دغه ترتیب لیکلی ده. که هغه ته لاس ته ورسي هغه پوهېږي یو حرف ورو څه کېږي؟ راشاته کېږي، نو هغه بیرته هغه خپل نوم ترنه لاسته راوړي. نو یو طریقه په نیټورک کې هم څه ده؟ انکریپشن وجود لري چې ډیټا د یو سورس نه ځي تر ډیسټینیشنه پورې دا څه کېږي؟ انکریپټ کېږي. ښه، او نو بل طرف ته چې ځي هغه یې بیرته خپل نورمال حالت ته راړي، بیرته دې ته ډیکریپشن وایي. نو یوه طریقه چې ده دې موږ او تاسې ته دې ته څه شی ویلل کېږي؟ څه ورته وایي؟ انکریپشن وایي. د ډیټا لیږلو په جریان کې یو موږ انکریپشن استفاده کوو. اوس راځو مهمه خبره ده، موږ او تاسې ویلې چې بل سړی باید لاسرسی ونه لري، نو دې ته اکسس کنټرول موږ وایو چې هر سړی باید د موږ دا لاسرسی کنټرول کو چې بل سړی د موږ نیټورک یا ډیټا ته لاسرسی ونه لري. دې دپاره موږ درې شیان استفاده کوو. څو شیان استفاده کوو؟ درې شیان. یو خو عموم کې مې خبره درته وکړه چې لیږلو جریان کې هلته موږ انکریپشن استعمالوو که نه. اوس په عموم کې د ما یو نیټورک ده، د موږ څه شی ده؟ فکر کوو، فرض وکړئ چې دا د موږ او تاسې څه شی ده؟ یو نیټورک دا د روان خیسته، دلته دا یو دوه درې، دا هم کمپیوټري دي، او دلته د موږ څه شی ښی ده؟ سرور ده. آفرین. او دلته هم څه شی ده؟ سویچ ده. دا د موږ داخل اداره ده. دا چې دي دا د موږ یوزر دي. څه شی دي؟ یوزر دي. دا سرور ده، دا د موږ او تاسې سرور کمپیوټر ده. دا سرور مې چې ولیکه، ښه دلته مو لیکه چې دا څه شی شو؟ سرور شو. او دا هم څه شی دي؟ یوزرز دي. اوس دا د موږ نیټورک ده. موږ دلته باندې هم یو سړی ناسته په کمین کې، هغه هم غواړي چې دغه سرور ته څه ولري؟ لاسرسی ولري. نو اوس که چیرې د دې ته لاسرسی پیدا کړو نو دا نیټورک نور کنفیډنشل نه ده. د دې نیټورک د بیروني خلکو د خطراتو د ساتلو څخه چې بیخي هیڅ ونه ویني نو دې ته کنفیډنشیلټي وایي. نو کنفیډنشیلټي دپاره موږ تاسې درې شیان استعمالوو. چې استعمالوو؟ درې شیان. یو دی آیډنټیفیکیشن. څه ورته وایي؟ آیډنټیفیکیشن. دویم ته وایي اتنټیکیشن. څه ورته وایي؟ اتنټیکیشن. او دریم ته وایي اتورایزیشن. څه شی؟ اتورایزیشن. آیډنټیفیکیشن،
authentication and authorization combined provide access control and help ensure that only authorized personnel can access data. درې واړه چې کله یو ځای شي identification, authentication او authorization دا درې میتود دي یا درې روشونه دي چې دا د confidentiality د ساتلو لپاره استعمالیږي. چې کله درې واړه یو ځای سول نو بیا هیڅ امکان نه لري چې بیرونی سړی یا غیر مطلوبه کس تاسو ډیټا ته څه ولري لاسرسی ولري. ورسېدې په دې قصه. اوس دا درته وایم چې دا identification څه شي ته وایي، authentication څه شي ته وایي او authorization څه شي ته وایي. Imagine that you want to grant Maggie access to some data but you don't want Homer to be able to access at the same data. You can access control to grant and restrict access. وای فکر وکړه د ماګي په نوم یو نفر ده، د چی شي په نوم یو نفر ده ماګي او بل دا هومر په نوم، د چا په نوم هومر. دا دوه کسان دي. اوس یوه ډیټا ده، ته وایې چې ماګي باید دې ډیټا ته لاسرسی ولري او هومر باید دې ډیټا ته لاسرسی ونه لري. نو اوس د همدغه لاسرسي د کنټرول لپاره موږ او تاسې چې شی جوړو اکسس کنټرول جوړو او د اکسس کنټرول او د لاسرسي د قطع کولو د برابرولو لپاره درې شیان، درې کی ایلیمنټ دي چې هغه ته وایي آیډنټیفیکیشن، authentication and authorization. چې شی ورته ویل کیږي identification, authentication and authorization. اولینه موضوع چې دا identification معنا پیژندګلوي، هویت. ورسېدې اولین قسمت کې باید تاسې په نیټورک کې د هر چی شي لپاره identification ولري. څه ولري؟ identification ورته ولري. identification لکه مثلا ټول هر وسایل چې دا هغه باید خپل یوزر نیم او خپل چی شی ولري، پاسورډ ورته ولري. که چیرې په نیټورک کې یوزر نیم او پاسورډ وجود ونه لري یا تنها یوزر نیم، فکر وکړه تنها یوزر نیم، دا یو آیډنټیفیکیشن ده، پیژندګلوي ده. ښه اوس موږ تاسې دغه سرور کې اول باید داسې کار وکړو چې دغه سرور کې د خدماتو اکسس کولو دپاره باید هر سړی په دې نیټورک کې څه شی ولري، یو یوزر نیم ولري. نو دلته د ټولو خلکو ته یوزر جوړول دې ته څه شی ویل کیږي؟ آیډنټیفیکیشن. دې پروسس ته آیډنټیفیکیشن ویل کیږي. نو ته باید اول هغه خپل مطلوبه کسان وپیژنې که نه. که چیرې ته ونه پیژنې نو ته د هغه مهم هغه کوم کسان چې مطلوب دي او غیر مطلوب دي هغوی ترمنځ ته فرق نشي کولی. نو اولین اساس دلته دغه یوزر نیم او پاسورډ دا شیان چې دي دا په یو هغه کې راځي، آیډنټیفیکیشن کې راځي. په چی شي کې راځي؟ آیډنټیفیکیشن کې راځي. دا کمپیوټر باید خپل یوزر ولري. ورسېدې اوس دا کمپیوټر چې داخل کیږي دا هر یو باید خپل یوزر نیم او خپل پاسورډ ولري که نه؟ یوزر او چی شی؟ پاسورډ. دا هم باید ولري، دا سړی هم باید خپل یوزر او خپل پاسورډ ولري په سیسټم کې، او دا هر سړی چې دا هم باید چی شی ولري، یوزر او پاسورډ ولري. نو دغه پروسس چې هر ډیوایس د پیژندګلوي لپاره یوزر او پاسورډ ورکول دې ته چی ویل کیږي؟ آیډنټیفیکیشن. اوس لکه موږ او تاسې فزیکي شکل یو مثال درکړم. د موږ او تاسې زه مثلا یو کورس لرم، څه شی لرم؟ مثال مې درته ویلم یو فزیکي مثال وړاندې کوو. زه یو کورس لرم، څه شی لرم؟ کورس لرم. اوس په دې کورس کې هر شاګرد هم باید خپل ځان ته چی شی ولري؟ یوزر نیم او پاسورډ ولري. نه، آی ډي کارت ولري. چی ولري؟ آی ډي کارت ولري. موږ باید هر معلم او هر شاګرد ته څه وکړو په دې کورس کې آی ډي کارت جوړ کړو. نو دغه د آی ډي کارت جوړول دې ته چی شی ویل کیږي؟ مثال ساده مې درته وویل اول خلاصه مې کړه. دې ته وایي آیډنټیفیکیشن. څه ورته وایي؟ آیډنټیفیکیشن. نو هر چاته چې خپل یوزر او خپل پاسورډ ورکړل نو دې ته چی شی وویل سول؟ آیډنټیفیکیشن. اوس دویم شی چې دا هغه ته وایي اتنټیکیشن. چی ورته وایي؟ اتنټیکیشن. اتنټیکیشن څه معنا؟ اتنټیکیشن اټس مین پروف یور آیډنټیټي. prove your identity.
دغه د خپل هویت یا د خپل آیډنټیټي په ثبوت رسولو ته دې ته اتنټیکیشن وایي. اوس ما درته ویلې کورس کې مې هر شاګرد ته آی ډي او استاد ته آی ډي کارت جوړ کړه، خو سوال دلته ده شاګرد د دروازې خولې کې راننوځي، دلته پوښتنه ترې نه کېږي چې ته دې ما ته آی ډي کارت وښیه چې شاګرد یې او که نه. اوس که یو سړی ممکن نه و د دې چک کولو دپاره، نو هر سړی به دې دروازه کې وځي او ننوځي که نه کېږي ځي. نو دلته موږ وایو چې دلته اتنټیکیشن نشته ده. او که چیرې موږ یو سړی هلته کېنوو چې ته د هر چا آی ډي کارت چک کوه، که هغه خپل آی ډي کارت درلوده اجازه ورکوه او که نه یې درلوده مې ورکوه. نو موږ وایو چې اتنټیکیشن هم ولګوو. اوس په دغه سرور کې د موږ چې کوم ډیټا پرته ده دلته زه دا اتنټیکیټ کوم. هر څوک چې مخکې له دې چې دا اکسس کړي باید هغه څه ورکړي، خپل یوزر او خپل څه شی ورکړي، خپل پاسورډ ورته ورکړي. که چیرې ورنکړه نو بیا به هم باوجود د دې چې هغه به آیډنټیفاید کسان وي، خو چې دوی خپل آیډنټیفیکیشن چې دا ثبوت نشي کړی، نو اتنټیکیشن کې دا خلک فیل راغله، نو هغه به بیا هم دې ته لاسرسی نه لري. نو هر یو سړی یعنې که دلته بل سړی ناست وي دې کمپیوټر ته ښه د خپل یوزر په ځای بل سړی ته ناست وي، هغه ته خو دا شیان نه وي معلوم، هغه چې دا اکسس کوي نو هغه نه د آیډنټیکیشن پوښتنه کوي چې ته ووایه آی ډي پاسورډ دې ووایه چې دي ته دا کس یې که نه. نو په دې حالت کې دا دویم لیول شو، نورم قوي شو زموږ دغه سیسټم، نشي کولی چې یو سړی بدون له دې نه داخل شي. په دریمه مرحله کې چې دا اتورایزیشن ده، چې شی ده اتورایزیشن هر سړي ته خپل حق او حقوق ورپېژندل دي چې ته باید دغه شي کې کار ولرې، ته باید په دې شي کې کار ولرې، ته په دې شي کې کار ولرې. اوس دغه سړی آی ټي ده، مثال وایو اډمن ده، چې ده اډمن ده، مدیر ده د دې سیسټم کې. ده ته اوس دومره صلاحیت ورکوم چې دی په دې کې ډیلیشن هم وکړي او ایډیشن هم وکړي. او دا سړی چې دا سټوډنټ د شاګرد ده، زه یم چې دی فقط ووایي هغه د خپل بخش مربوطه شیان، نو د داسې قواعدو فالولو دې ته اتورایزیشن ویل کېږي. نو آیډنټیفیکیشن، اتنټیکیشن او اتورایزیشن درې واړه چې کله را یو ځای سي دا د کنفیډنشیلټي څه کوي منځته راوړي په نیټورک کې، چې بیا نور بیا ستاسو په هغه کې بل سړی نشي کولی دې شیانو ته لاسرسی ولري. اول موږ ویلې آیډنټیفیکیشن څه شي ته وایي؟ یوزرز کلیم ان آیډنټیټي وذ ا یونیک یوزر نیم. هر چاته یو یونیک یوزر نیم ورکول دې ته آیډنټیفیکیشن وایي. فار ایگزامپل both Maggie and Homer have separate user accounts identified with unique username. When Maggie user her account, she is claiming the identity of her account. لکه دلته اوس هر سړی د خپل اکاونټ آیډنټیفیکیشن لري. دویمه مرحله مې درته ویلې اتنټیکیشن. User prove their identity with authentication such as with a password. موږ ویل چې دې ته پاسورډ ورکول چې هغه خپل هویت بیرته ثابت کړي چې و زه دا همدا یم. نو دلته هر اوس میګي وایي خپل پاسورډ باندې پیږي او هومر چې دا هومر هغه په خپل پاسورډ باندې پیږي که نه. اوس که چیرې زه دمه کورس ته ورځم یا مثلا یوزر ته داخلیږم، یوزر نیم کې د بل چا نوم ورکم، نو زه خو د هغه پاسورډ باندې نه پیږم که نه. نو دلته موږ اتنټیکیشن سروس کې فیل کیږو. نو دا او بل چې دا اتورایزیشن چې شي ته وایي we can grant or restrict access to the resources using an authorization method such as permission. دلته اوس اجازه ورکول دي، ما درته ویلې چې هر چاته د خپل ضرورت مطابق حق او حقوق ورکول بیا دې پروسس ته چې شی ویل کیږي اتورایزیشن ورته ویل کیږي. په موضوع خو د سر خلاص شو کنه ان شاء الله. نو دا درې واړه میتودونه دي چې شي په خاطر استفاده کیږي د ډیټا کنفیډنشل ساتلو لپاره. او د دې سره سره انکریپشن هم یو میتود ده، سره سره د دې یو بل لار چې دا سټیګنوګرافي ده. چې شی ده سټیګنوګرافي د ډیټا هایډینګ هم ورته وایي. چې ورته وایي data hiding. Third method that we can use for confidentiality is steganography. It is a practice of hiding data within data. Many people refer to it as hiding data in plain sight. مثلا موږ تاسو کولی شو په یو عکس کې څه وکړو، بل څه ځای په ځای کړو. ورسېدې په دې موضوع مثلا زه یو چا ته خط لیږم، یو عکس ورلیږم، دا چې شی راواخلو. زه مثلا دلته به زه راواخلم
اوس دغه خط دا مثلا یا دا یو تصویر ده په دې تصویر کې دننه زه اوس څه کوم نور معلومات جې په جې کوم نو دا بیا هم ډیټا هغه نور معلومات چې دي هغه د موږ څه شي پاتې کیږي کنفیډنشل پاتې کیږي که نه پاتې کیږي چې دغه ډیټا زموږ مثلا یو سړی چې ګوري هغه به دا خالي عکس ګوري خو مقابل نفر ته ما ویلي چې په دې کې دننه ما تا ته بل څه هم درلېږلي دي چې هغه ته بیا زه وایم چې ته څنګه له دې عکس نه دا معلومات څه وکړې ایکسټراکټ کړې چې دا هم یو رقم ته انکرپشن ده خو په عموم کې د سکیورټي په اصطلاح باندې بیا دې ته څه ویل کیږي دې ته وایي سټیګنوګرافي نو دا په خواني سکیورټي ویډیوګانو کې دا عملی به وړوکی مثال مم په کړی دا کار مم په کړی خو دلته موږ تاسو فعلا د سی سی ان لیول کې دغه اهداف پیژندل دي چې په نتورک کې سی آی ماډل او نتورک کې سکیورټي څه معنا ورکوي د درې شیانو ساتل کنفیډنشیلټي انټیګریټي او اویلیبিলিټي او د کنفیډنشل سما کنفیډنشیلټي یعنی چې بل څوک د مونږ خپل معلوماتو ته لاسرسی بالکل ونه لري دې ته کنفیډنشیلټي وایي او د کنفیډنشیلټي لپاره مونږ سره درې طریقې وي یو د ډیټا انکریپشن دویم چې دا مونږ سره هغه پروسس چې دا د آیډنټیفیکیشن اتنټیکیشن اتورایزیشن او دریم لاره چې د سټیګنوګرافي ده چې د دې طریقو سره موږ تاسو کولای شو څوک خپل ډیټا کنفیډنشل وساتو چې نور څوک ورته لاسرسی ونه لري نو دلته په سی سی ان لیول کې یو څو موضوعګانې موږ تاسو سره کور کړلې ښه کوم موضوع سره کور کړل په دې کې کچېره موږ تاسو راسو دلته اتنټیکیشن اتورایزیشن او دا اکاونټینګ رښتیا پاتې شو زه اکاونټینګ مونږ بیا دا پکې وایم او د اکاونټینګ په دې باندې موږ تاسو فعلا سو ویلې اتورایزیشن اتنټیکیشن او آیډنټیفیکیشن مو ویلې کنه اکاونټینګ تم راځم وړو کې همداسې کنسپټ ده دا تاسو باته وایم دا فکر زکه دغه موضوع کې موږ نور اخیسته او بل پاتې شو موږ تاسو دلته په یو موضوع سره چې خبرو کړله ها بل چې شی ول پکې سکیورټي فندامنټل شي کنه هغه اساسات دي چې خپل نتورک سکیورټي وای شي دا نو بیا براتون کې ورځ ان شاء الله دغه پاتې کوم موضوعګانې چې په دې باندې بسره پکې راځي ورسېدي